د جانان غمه مال ولې راځي یار دې رالیږي که په خپله راځي بېګارۍ بار ته مې ویلي وو چې راوله یار دې رالیږي که په خپله راځي یار دې رالیږي که په خپله راځي یو پلو می یار لونګین می په دا بل پلو یو ورسیا دی په زرغټیا کله چې نه شته مې دي هغه نه دا هغه ډورې بل کله ته ځي او زما پښتون کې دومره غټه فیصله زه لا ژوندی یم د کل بشرې ډوډۍ بل کلی ته ځي کمکلیا زما پښتون کې دا چا وکړلو او بل نو څوک دی ذوالفقار اکا دا کار کړی دی ذوالفقار اکا نو څوک دی چې زما د مینې لاس په چا دوړ کوي زرغټۍ حوصله کوه سترګې دې سرې شوې دي حوصله کوه زما پښتون کې زما مینه بل چا نه ورکوئ حوصله راکوه ده د خدای دپاره زرغټیه داسې مه کوه غوسه دې کنټرول کړه زرغټیه خوشي دې که نه نه دې خوشي کوه بلکې مکلیا ته د مینې په زور څخه زوم جانه ښه په خیر راورسېد سفر دې په خیر و او تانکس تر جانه زه په دې خطر له ګنډه راکړل چې ستا لور خوښول سمه ده زوم جانه زما لور خو ستا ده ته بېغمه اوسه تر جانه زه تجارت درلودل دا مراسم ژر خلاصول سمه ده زوم جانه زه به ورسم هغه لورکۍ به راولم ته به یې ووینې سیده سلام علیکم بسم الله زه دلته ځان په تجارت تېرول دوی خدای ایستل دوی نه خبرېدل چې زه هلته کاغذان ټولول زرغټیه ذوالفقار د خپلې لور لاس د دې خارجي په لاس کې ورکړی دا اوس څټلې ده ته جوړونه را کوم دومره سوې چې د کلي ګلاب شکې ګل بشرا دوستکاره ما څه کول داسې څه کار درلودل په ما ګلاب شکولی دی ګل بشرا راځه لورکۍ دا زوم څه سوی دی تیز تللی د بانک ته روپۍ راباسي راځه روپۍ ته دلته کښېنه موږ به ته انتظار څو زوم انشاءالله راځي ځه کښېنه ته دلته کښېنه انتظار څه انشاءالله راباسي